عبدالله بن وهب رحمه الله چې د دویمې صدۍ یو لوی مشهور عالم محدث او فقيه تیر شوی دی. زیات وخت په مصر کې تیر کړی دی. امام شافعي رحم الله په استادانو کې دی. امام مالک رحم الله په شاګردانو کې دی. ډېر لوی عالم دی. دی وی ما ځان ته سزا وټاکله چې په کوم ورځ به په ما څه په یو بل مسلمان په قریب په دوست پسې دی خبره وسو چې هغه مناسب ما ته نه ښکاره کېدل. څه دي کول چې دی په چا پسې ویل ولې دې دی یاداوي ولې د مجلس مابینځ له دی راغلی مثال وایي ما بره روانه ورځ روژه نیول سزا په تور د نفس د سزا ورکول چې ته څه کوې چې په خلکو سړی د خلکو مجلس کوي یا د خلکو خبرې کوي هر څوک پوس خپل کار پوس وایي څوکه د روژو سره عادت شو. لوی بزرګ وایي تعلیم وایي اخر ته د روژو سره چې ما به د سزا په توګه ځان ته چې دا سزا ده چې ورځ به نفلي روژه نیسي د الله د رضا لپاره او د دغه بدي خبرې د منځلو لپاره نبی کریم علیه السلام په بدي پسې نیکي پسې بدي پسې نیکي پسې چې تر څو د نیکي د بدي د منځه ویسي موږ یو لمونځ وکړو 20 درواغ 10 غیبتونه او 50 کنځل او 15 زید د خلکو د لازاري د خپلو د پردي خپل کور کې د ښځې سره په ژبه مه پوهېږي مجور او پسې راواخله د خدای دنیا مسایګان کړه ډبرې ور وغورځوه مثال درته خدای خبر چې دا موږ دې کې سوچ کوو که نه. نو دا لوی بزرګ وایي څوکه د دې څه بغیر چې په ما کې د عادت ختم سي د روژو سره عادت سو بیا مې سوچ وکړی چې اوهو اوس څه کوې وایي بیا مې دا طریقه د ځان لپاره اختیار کړله چې په کومه ورځ کې به له ما څه دای خبرې وسوې چې هغه مناسب نه وي بیا خاص کر په خپلو دوستانو ملګرو قریبانو پسې نه دا غیبي بس شیطان د انسان مجلس ته دا خلک راواچوي پلانې خو نو دی پلانې پسې خو نو سري رشکې زړېږي پلانې ته چې یې ته زړې ښه سړی د چا چې خپل ځان ته پام نه هغه به ټول عمر د بل عیبونه راشني هغه به ټول عمر په بل کې ګایږي د هغو به ټول عمر سترګې په بل کې د چا چې خپل عیب ته پام سي هغه به بل بیا نه ویني بیا د ته فارغېږي نه چې بل یاد وایي څوکه مې د ځان لپاره دا طریقه انتخاب کړه د عبدالله بن وهب رحمه الله فرمایي چې د روژې سره به مو یو 15 دراهمه 10 دراهمه صدقه پر ځان لازم کړل چې دا صدقه به متکه ژر تر ژر چې دا مازی به یو غلطی را وسوله خاص کر د مجلس په توګه کې خاص کر په یو چا خبره غیبت بل داسې مسله وي زه به اول لاړم سید کبه مو کړل پیسې مجد مسکینانو غریبان ته ورکړي چون کې زه په خپل مفلس ولم دا ماته درغه روژه ګران او سخت کارو وي د الله په لوی فضل او د دین نیکو اعمالو په برکت اخر ته حال دی تر ورسېدی چې په میاشتو کې بم په کلو کې د دې موقع نه راتلله چې یا دې بیا زه صدقه وکړم یا دې خیرات او یا خو دې زه راولاړ سم روژې دې ونیسم ځکه ما ځان بیا اخر ته کنټرول کړي د بل ګیدلو بس زه به هم پالتو وختو کې به ذکر سړی څه کوي چې په بل پسې خبره کوي ورونو یو مسلمان پر تا باندې د ښو د یادولو حق لري نه د غیبت نه د تهمت او د دروغو د بوتانو د خبرو تړلو د خدای بندگانو دا بعضی علماو تر زنا په تر بللی دي د غیبت ځکه بنده بخیل دی د مرګ ما بعد بغي ویني کوي ته دی محتاجي چې پلار ته بم نه در تیریش ته به د کم باغ مولې چې تا خبرې پسې کړي تهمتونه به سپدي ویلي او تا ته به در نیکی در تیریش قبل منځونه در څخه څونه سخیان نیمو کم سړی چې په بل مسلمان پسې یو دی خبره وتړي چې په هغو کې نه رب دې په جهنم کې پر پولیس سرات باندې راوګرځي وي چې تر څو دې ثابته کړي نه تا ته اجازه د پولیس سرات د تللو د اوښتلو نشته خدای خبر چې د برزخ زندگی به په انسان څنګه تیریږي څومره موږ نبی کریم علیه السلام په دې شی باندې پوکړیو د قبر عام عذاب د مردار خورګۍ څخه پیښیږي او د بل د خبرو د غیبتو څخه پیښیږي عام عذاب قسم نو که په قبر در باندې راتنګیږي که په قبر کې ستا زندگی د عذابو سره مخامخ کیږي هغه د دې نن ورځ د دې خپلې ژبې د چلولو سره دا ژبه مشین ده د آخرت د جوړېدلو هم د بربادېدلو هم رسول الله مبارک فرمایي ته نیکی په بدی پسې کوي چې بدی د منځه ویس موږ کوو څه
صحابو ته فرمای قربان تاسو غیبت پیژنئ اتدرون ما الغیبه پوهیږئ چې غیبت څه دی صحابه ورته فرمای قربان د الله نازولې الله رب العزت او د هغه نازولې ښه پوهیږي د هغه استازي ښه پوهیږي رسول الله مبارک ورته فرمای خپل ورور په دې شکل په دې خبره په مجلس کې یادول چې هغه نه وي په شاله یا مخامخ چې هغه په خبره باندې خفه کېږي په زیریږي د یادول دغه ته غیبت وایي که نو دا بیا د غیبت لا بدتره خبره د دروغ دی ګناه کبیره بهتان دی بهتان در غیبت لا بده ګناه ده وایي که په ښو مې نسي یادولی نو په بدو مې هم یادوه بیا دې م کور ودانس وایي ښه دي نه غواړم صرف بد مه رارسوه بیا دې م کور ودانس که څوک نسي خوشحاله کولی نو ژړوه او خفه کوه هم چا صفت نشي کولی نو بد یې مه بیانوه په قرآن عظیم شان کې الله پاک فرمایي آیا تاسو دا خوښوئ چې د مړه ورور غوښې وخورئ دا چې ستا ورور دی مؤمن مسلمان هر چا کې نیمګړتیاوې شته چې د سړي خپلو عیبو ته پام سي د هغو ته دا فرصت د کمې خوا میلاویږي چې سړی دی بیا په بل کې وګایږي زه په خپله د عیبو ډک یم وی رغبیل را ولاړ سو کوزې ته ویل چې پتا کې دوه سوري دي نو لکه تا خپل ځان ته پام دی سړی چې یو ګوته بل چاته ونیسي چې جمعه ګل دی نو پر دله ته په خپل ځان کې وګوره چې پتا کې څه خبرې دي مثال درته هم کنه نو لدی وجه د دې انسان چې هغه ستا سره په مجلس کې نه مثال د مړ ورور دی د سړی چې ورور مړ سي تورسه پر قبرستان پر ادیره باندې بیا دا هغه سړی بدیب شروع کړي چې دا سړی دی و دا سړی دی و دي خو ورک شې دي چې ولا ټول چې تا ته دا غو قربان څوي نو نن دی په خپل د خپل مړ ورور غوښي راخستي دی هغه خوري چې کې پیدا درته پکې څه پر مړي باندې دا خلک ډېر جارو قربان کوي د مړي خلک ډېر قدر کوي دا مړي ته وي د مړي شیطان لم بیزاري رب العزت د دې خپل ورور چې دا هغه نه په مجلس کې په شاله د هغه د مړه حیثیت دی دا هغه مړ ورور غوښي لکه یو سړی چې د خپل مړ ورور وغوښو تکشینی په لګیاسي خوري دا به بد سړی دا به کبشه سړی زموږ د غیبت کوونکو دغه مثال دی صحابه د چا غیبت نه کوي د امت اولیاء چې تیر سوي دی هغه د چا غیبت نه کوي امام صاحب ویل وی کچيري وسړی دی یو چا غیبت کوي نو کچيري خدای نه کړ خدای دې موږ د غیبت او ساتي نو په کار د سړی د خپل پلانو د مور غیبت وکړي چې هغه نیکی چې بل ته جې تر څو مور پلاته خو لاړ شي